نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العظيم. گران محترم راغلو او شاغلو میلمنو ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. الله جل جلاله دی تاسو ټولو ته په داسې یخنۍ کې او په داسې واورین حالت کې زموږ سره په دې کانفرانس کې ګډون چې تاسو کړی دي د دې مننه کوو او الله پاک خو دې وکړي چې دا زموږ ستاسو ناسته سبب د افغانستان د دې مظلوم ولس دپاره مفید واقع شي او د دې د مشکلاتو د حل دپاره په بحثونو کې یو داسې لار پیدا کړو چې هغه زموږ دا کړېدلي او مظلوم ولس تر یو حده پورې د دې مشکلات څخه نجات پیدا کړي. محترم تاسو ته خو د افغانستان حالات و وضعیت ښه معلوم دی. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې هغه مخکني حالات به نظر نه کوو. کم د شل کلنۍ دوره چې پر دې ملک تېره سوې ده تاسو ټوله بلکې ټوله نړۍ د دې شاهدان دي چې دا ملک په څومره ستړیاو کړاوونو سختیو کې دا شل کلن دوره تېره کړې ده. په دې ملک کې فساد اوج ته رسېدلی و، قتلونه په څومره اندازه سره وه، بې امنیتي وه، بې عدالتي وې، فساد و، اختطافونه وه، چاپې وې، مرګونه وه. یعنې څومره یو وحشت و، یو دهشت و، یو مشکلات په دې ملک کې د دغه اشغال د طرفه څخه پر دې مظلوم ولس باندې روان. ټوله دنیا د دې خواهش و تقاضا کول او هڅه کول چې د دغه مشکلاتو د حل دپاره یو لاره پیدا کړي. خو الحمدلله امارت اسلامي په خپلو سختو قربانیو سره داسې یو فضا په دې ملک کې راوستل چې امن راغلی، د بې امنیتۍ پر ځای د خلکو کورونه، ناموسونه، عیال، مال ټول محفوظ شول. فساد ورک شو، خیانت ورک شو، اختطاف ورک شو. الحمدلله ټول هغه شیان چې د عمل کې دومره ستر کړاوونو ته ورغورځولي وو هغه ټوله الله جل جلاله په کومک سره د دې مجاهدینو په سرښندنو سره هغه پای ته ورساوه. محترم زموږ خو دا خیال و چې موږ به
نړۍ خصوص اسلامي هیوادونه او هغه هیوادونه چې په دې اشغال کې ښکېل نه وه موږ به تقدیر کړي زموږ دا ځورېدلی ولس دا ټوک ټوک ښه سوی ولس به پر ټپونو بیا ملهم ور کښېږدي خو متاسفانه د دې پر ځای چې دا امارت مجاهدین یا د دې امارت مسؤلین په مجموع کې ټول افغانان تقدیر کې یا جایزه ورکړي یا پر ټپونو ملهم ور واچوي خو پر ټپونو یې مالګه ور ودړول سخت یې نور هم وځپل په هغه 20 کلنۍ دوره کې چې د مسلمانانو ستر کړاوونه ګاللي وو خوارۍ تکلیفونه کله چې اشغال ختم سو بیرته یې بندیزونه پر دې مظلوم ولس ولګول څه شتمني چې د دې ملک هغه یې ګرده کنګال کړل کوم مؤسساتو چې څه غوښتل به د دې مظلوم ولس سره یا نور هغه خلک چې کومکونه وکړي پر ټولو یې بندیزونه ولګول د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي خو دوی نور هم موږ وټکولو د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښېږدي دوی مالګه پر ودړول څه ګناه ده چې پر دې مظلوم ولس دا بندیز پر امارت ته په مسؤلینو دی که پر دا ولس دی یو څوک یو لږ قدر فکر د ځان سره یو لږ اندازه فکر وکړي دغه اقتصادي بندیزونه یا د دې مسلمانانو د دې ملک څه شتمني چې په بهر کې پرته وه هغه کنګل کول دا به د دې مظلوم ولس د دې دربدره ولس خواري نور هم زیاته کړي که به د دوی پر ټپونو باندې ملهم ورکښېږدي موږ په ډاګه دا وایو چې هر څوک زما سره بیا زما د مامورینو مسؤلینو د امارت مشرانو سره څوک مرسته کوي ابدا چې زموږ سره څوک مرسته نه کوي موږ د چا مرسته نه غواړو خو موږ چې مرسته غواړو د مسؤلینو دپاره یې نه غواړو د دغه مظلوم ولس دپاره یې غواړو موږ چې غواړو چې زموږ سره د خلک همکاري وکړي دغه دربدره 20 کاله کړېدلی ولس چې دغه د دا خوارۍ راپورته شي افسوس خو دا دی چې امنیت راغلی مشکلات ختم شول نارې شوې چې په دې ملک کې چې اشغال ختم شو کاختي راغله لوږه راغله لوږه خو دغه خلکو راوسته چې پر دې ملک کې بندیزونه ولګول د دې شتمني یې ټول هلته کنګال کړل کومکونه یې بند کړل هغه کومکونه چې دوی ورسره کول هغه خو یو داسې کومک و چې هغه کې فقط دومره قدر کېدل چې د دغه ولس هغه نفس ماجې د مرګه صدقه چې هغه د دوی کومک بند شو په هغه ځای کې دستي یو دم لوږه ورسره راغله موږ وایو زما سره دې څوک کومک نه کوي چې ما ته پیسې راکوي زه ځان و عیال په ساتم یا زما وزیرانو ته ورکوي یا زما ریسانو ته ورکوي یا زما مجاهدینو ته ورکوي نه دي ورکوي ابدا یې نه ځینې غواړو خو موږ وایو چې دا ولس ستړی دی دا ولس خوار دی در بدره دی 20 کاله بمبار پر سوی دی 20 کاله خوارۍ پر تېره سوي دي وچکالۍ پر راغلي دي موږ وایو راسئ په ټولو سره لاس سره یو کړو د دغه خلکو چې دا دنیا نارې وایي چې دغه د بشر حقوق دي خو دا هم بشر دی چې په لوږه کې غورځ دی دا هم بشر دی چې مال دې ځینې بند کړي دي دا هم بشر دی که ما فرض که څوک دا خبره کوي چې امارت یې حقوق طلب کړي دي د بشر خو چې مرم چې تر پیدا زما چې ته پر ما بندیز لګوې زما شتمني نه راکوې هر څوک چې دي نو دا خدای دا ولس نور هم کړی نور هم ځوروې نور هم تکلیف ورکوې د هغه ولس ته عذاب ورکوې خو که ته غواړې چې زه د دې ملک چې هغه حقوق د دې بشر دي د انسانیت چې
د اسلامیت چې نو خو ته راسه زما سره په دې به کومک وکړه که خدای نه کرده خدای دې نه کړي ما ځپلی دی دا ولس نو توخې راپورته که توخې نور هم په لغته پسې وایه نور هم ښه تهدیده یا نور هم ښه وژو و تکلیف ته ورغورځوه موږ د ټولو ولس څخه د ټولو ملګرو څخه د ټولو مسلمانانو څخه د ټوله دنیا څخه دا خواهش کوو چې دغه زموږ د دې ولس سره دې کومک وکړي په دغه ولس سره دې راوړاندې شي چې دغه مظلومان 20 کاله دردو ځپلي دي مشکلاتو ځپلي دي د هغو سره کومک وشي محترمو الله دې تاسو ته خیر درکړي غواړم چې دا په دنیا کې چې ملک سره خلک مرسته کوي 2 قسمه دي یو هغه کومکونه دي چې آنن د یو انسان دپاره فعلا هغه د ژوند لږ ساه په واخلي هغه مرسته د ملک دپاره مفیده نه واقع کیږي په دغه لنډ مهال کې کېدای شي چې دغه ولس یو اندازه هغه اوښکې په دغه شي پاک شي په وچ شي خو په اوږد مهال کې موږ یې ښه مثال دغه دی په سترګو ولیدی چې 20 کاله دې ملک ته مختلف کومکونه ډېرې پیسې و دې ملک ته را روانې وې خو که کله چې په سر کې دغه بټن ور ووه کومک بند شو ولس یو دم اتومات د لوږې به د کنجې تور وغورځېدې موږ د دغو راغلو ښاغلو میلمنو څخه او د دې مجلس څخه چې بهر دي زموږ سره اشتراک لري د ټولو سره خواهش کوو چې په ګډه یو داسې لارې ولټوو چې هغه د همیش دپاره د وخت دپاره د دوام دپاره د دا ولس غم درد په دوا شي لنډ مهاله کومک دومره مفید نه واقع کیږي د ملت دپاره الحمدلله په ملت کې ښې زیرمې شته معدنیات شته هر قسم اقتصادي پروګرامونه که په دې ملک کې سم منظم ترتیب شي زما دا امید دی چې په لږ وخت کې به الله جل جلاله دغه ملک ته د مشکلاتو څخه راپورته کړي راوکاږي او سوکالۍ ته به یې بولي خو که چیرې زموږ سره دا خلک همکاره شي او هغه موانع چې دغه اقتصاد د مختګ دپاره موجود وي هغه په ګډه سره ایسته کړو تاسو موږ ټوله سره همکاره سو نو زما امید دی انشاءالله چې دغه مشکلات چې اوس د افغانستان خلک پکښې واقع دي د الله جل جلاله په نصرت سره د دې مشکلاتو څخه ووځو اوس بیا بعضې وختونه دا مشکلات چې موږ یو چاته دعوت ورکړو خارجي کمپنیو ته چې تاسې راسئ زموږ په ملک الحمدلله اوس فضا د پانګونې دپاره ډېره مساعده او برابره ده خو متاسفانه دغه بهانه کوي چې دا ملک په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو موږ نشو کولی چې په دې ملک کې پانګونه وکړو نو زه هم دغه مشکل خو باید دا ملګري دغه درک کړي چې آیا دغه امارت چې د ملک ته دغه نظام راغلی دی هغه شرایط چې د یو مملکت د رسمیت دپاره د پیژندلو شرط یا موجود دي هغه د امارت نه دي پوره کړي خو هغه ټولې بې عدالتۍ تر موږ مخکې که کومه اداره پکښې موجود وه خو بیا هم ټوله دنیا په رسمیت پیژندلي وو تعجب ځای خو دا دی په هغه کې د بشر حقوق محفوظ وه فساد نه و پکښې کې رشوت نه و پکښې کې غلا نه و پکښې کې خو دنیا په دې اقرار کاوه چې په فساد کې اول او دوم نمبر دی افغانستان
وروسته د دې در تګ هم په دې سره اقرار وکړي چې محترم اشرف غني صاحب په دنیا کې په دوم نمبر مفسد سړی دی دی خپله په دې اقرار وکړي دغه مفسد یې 20 کاله حمایه کوي نو د یو مفسد حمایه چې کوي تاسو فیصله وکړي چې دغه به نو څوک د مفسد حمایه کوي نیک سړی بیا کوي که بیا څوک نو اوس خو دا ټول شیان ختم دي بیا هم وای د افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر مساعد نه دي نو پر ټولو هغه مملکتونو مې غږ دی چې تاسو یو څه خپل حریت ثابت کړي هغه اسلامي مملکتونو سمې دا خواهش دی چې داسې مه کوئ چې یو طرف ته مو سترګې کږېږي که هغه په افغانستان په رسمیت وپېژندي ټولو دنیا به ګوته پورته کړي چې افغانستان یو لوی ملک آزاد ملک حر ملک دی زه وایم ټوله باید یو جرأتمند قدم واخلي دغه لوی خنډ چې د افغانستان د اقتصاد په مخ کې خنډ دی دا قدم که څوک واخلي زما امید دی چې په لنډ وخت کې به دا ملک په هر څه سره الله پاک شراز کې آباد پسې خوشحاله بشي نور به د امارت اسلامي د اقتصاد په باب و حنیفي صاحب محترم مفصل معلومات ستاسو سره شریک کړي او تاسو به په ګډه سره یو بل بحثونه سره وکړو یو تګلاره به برابر وکړو امید شته چې الله جل جلاله دا ستاسو په راتګ سره زموږ د دې ملک دا مشکلات تر یو حد پورې پای ته ورسوي هم به تاسو ته موږ دعاګانې کوو تاسو بیا موږ ته کوئ موږ به ستاسو دپاره خیر غواړو تاسو بیا زموږ دپاره غواړو په ګډه به لاس سره ورکړو د دغه ولس دغه ستړیا او تکلیف تر یو حده که مو الله یاري وکړله ملګرتیا وکړله دا مشکلات چې پای ته ورسېږي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا ښه راغلاست درته وایم ستاسو د راتګ څخه مننه کوم